ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي کابل ته ستون شو او که نه په مسکو کې د طالبانو سفیر له ښاغلي غني څخه غوښتنه کړې ده چې رادې شي افغانستان لوی غونډه کې د ګډون وکړي او هغوی ته به هېڅ هم مشکل نه وي. طالبانو په مسکو کې یوه غونډه وکړه چې د یکشنبې په ورځ ترسره شوې وه او هغه خبرونه چې اوس موږ ته راورسېدل. طالبانو په مسکو کې له ډاکټر صاحب ښاغلي غني څخه غوښتنه کړې وه چې باید خپل هیواد افغانستان ته راستون شي او هغه ته ډاډ ورکوو مونږه او ضمانت یې کوو چې هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسېږي. خو اشرف غني تر دې مهاله د احمد مسعود د طالبانو دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په مسکو کې د طالبانو سفیر د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې ډلې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د افغان حکومت په راتلونکې غونډه کې ګډون وکړي. په مسکو کې د طالبانو سفیر جمال ناصر غروال د یکشنبې په ورځ وویل چې طالبان په دې نږدې راتلونکي په کابل کې د افغانستان ولسي جرګې جوړه کړې او دا یې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې غونډه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ته هم بلنه ورکړه. هغه ویل تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان جرګه به لویه جرګه وي، خو د داسې جرګې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د راپور له مخې دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې ځینو سرچینو خبر ورکړی چې اشرف غني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یو نامه په ضمانت په کابل کې دی، خو طالبانو وايي ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې وه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا خیر چرې.